ستړي مشئ دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی د واشنگټن ډي سي نه زه رحمان بونیری یم. ماهران وایي په پاکستان کې د اوبو کمې او خيچنواله دا وخت یو ستر چیلنج دی. که یو خوا په هیواد کې اوبه کمې دي نو بلې خوا ته چې کومې اوبه موجود دي هغه په ډیرو سیمو کې نه خو د انسانانو نه د حیوانانو او نه د فصلونو دپاره پاکې دي. اوبه چېرته لاړې ولې او څنګه ناپاکه شوې او آیا دا امکان شته دی چې د اوبو کمې پوره شي او کومې اوبه چې خيچنې دي دا پاکېدی شي؟ د دغه سوالونو ځوابونه لټوو. را سره به ماهران ملګري کېږي. خو اول په دې موضوع د کوټه، سوات او پیښور نه رپورټونه ګورو. د پیښور په ګډون د پښتونخوا صوبې په سترو ښارونو کې اوبه د ځمکې دننه د ښخو نلونو او ځینې نورو لارو رسول کېږي. د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په رپورټ کې ګوري چې د صوبې خلک چې کومې اوبه څکي د هغې په هکله ماهران څه وایي. د اقوام متحده د کال 2010 د یو قرارداد مطابق صفا اوبه د معاشرې هر وګړي ته ورکول د هغه بنیادي شهري حقونو کې شامل دي. ولې په دور جدید کې هم د پیښور ښار په بیلابیلو سیمو کې ځینې خلک په ګنده یا آلوده اوبو څکلو باندې مجبوره دي. د پیښور شاهین مسلم ټاون مقامي کونسلر فضل رحمان وایي چې په یاده سیمه کې د ګنده اوبو استعمال له وجې ماشومانو کې د پولیو ترڅنګ نورې بیمارۍ خورېږي. WCCO والا چې راولو هغې درخواستونه ورکو، هغې چې کله هلته راشي وګوري هر څه چک را چک کړي او بس بیا لاړ شي، بیا پته نه لګي غیبي. په ټولنه کې د خيچنو اوبو د عواملو په اړه د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سیده یوسف ډیو نیوز ته وویل زموږ چې کوم واټر سپلای لاینز دي الوایز چې موږ څه ته وایي د هغې نه جوړ شوي دي، مختلف کیمیاوي مادو نه جوړ شوي دي. رسټینګ د وجه یا چې زنګ ووغي یا نوم دا چې کوم کیمیاوي مادې دي هغه به د اوبو کې شاملې دي. پیښور کې د صفا او ګنده اوبو د انتظام اداره یعنی واټر اینڈ سینیټیشن سروسز پېښور اعلی چارواکي عمران زمان ډیو نیوز ته وویل چې یاده اداره پیښور کې د صفا اوبو د انتظام دپاره زنګ شوي او خراب پیپونه په زیاتره سیمو کې بدل کړي دي. کمپلیټ د پیښور دپاره پلانینګ دپاره چې کوم دی واټر سپلای پایپ ریپلیسمنټ دپاره مونږه 5 بلینز د 5 ایئر پلان دی. زموږ په هغه 5 بلینز کې به انشاءالله مونږ د پیښور کمپلیټ پایپ لاینز چې کوم دی دا مونږ ریپلیس کو. د پیښور خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټر شمس وزیر وایي چې د یاد هسپتال میډیکل واډونو کې یو شمېر داسې مریضان داخليږي کوم چې د ګنده اوبو د استعمال له امله د بیلابیلو بیمارو ښکار وي. زموږ واډ کې هر درېیم مریض چې دی نو هغه هیپاټایټس والا مریض وي او اکثر داسې چې هغه اینډ سټیج ته پکې تللی وي او هغه مطلب دا چې سیروسو ته شوي وي او دا کشان ته د نن سبا چې کوم بیماریانې دي خېټې خرابه شي، الټۍ ورته وي، ګیسټرنټایټس دی او هر دویم مریض دی. د ماحولیاتو کارپوهان وایي د ګنده اوبو مسله نه یوازې سر ښار پیښور کې شتون لري بلکې مردان، باجوړ، کوهاټ، بنو او د صوبې په نورو علاقو کې هم د یادې مسلې نه زیاتره خلک متاثره کیږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور. چارواکي وایي د پاکستان بلوچستان صوبه په ځانګړې توګه د اوبو د کمي سره مخ ده او کومې اوبه چې موجود دي د هغې نه کار اخیستل کیږي. خو آیا دا خطرناکه نه دي؟ په کوټه کې د ډیوه خبریال حفیظ الله شیراني د دغه سوال ځواب لټولی دی. د پیر بابا د زیارت زیر سپڼسۍ تر غاړه د کوچلاغ اوسیدونکی 14 کلن پیر محمد دی. د اوړي سره غرمه ده ځکه پیر محمد له خپل کلیوال ملګري سره د کلي په تالاو کښې لمبیږي. دوی نه یوازې دلته لمبیږي بلکې وخت ناوخته د کور د ضرورت پوره کولو او د څښلو لپاره اوبه له همدې ځایه وړي. مجبوري ده بس دا تالاونه بس مردارې اوبه دي بس شوی څو دی مرکو شویم بس لوشم به برنځو. پیر محمد خو له ناروغیو ځان د ژغورلو لپاره زیړ سپڼسۍ په غاړه کې تاو کړی خو ښایي دی لا په دې نه دی خبر چې په کومو اوبو کې دی لمبیږي او وخت ناوخته یې څښي هم له همدې اوبو څخه بېلابېلې ناروغۍ لګیږي. د کوچلاغ اوسیدونکی عبدالقیوم میترزی له همدې اوبو څخه له ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي. زموږ هم دا اوبه خوراک دي، حیوانانو غم هم دا خوراک دي.
که دا درته وایم چې په میاشت کې مې 3 ورځې کوچنیان روغ ولاکه ګرځېدلي. د بلوچستان پوهنتون د بایو کیمستري د څانګې استاد پی ایچ ډي ډاکټر سمیع الله وایي خرابې اوبه د ډیرو ناروغیو سبب ګرځي. په اوبو کې چې کله د میټلز شیان زیات دي دا بلډ پریشر زیاتوي. چې ستا یو بلډ پریشر زیات شي د دې سره ډېرې نور چې کوم ناجوړیانې تعلق لري هغه پیدا کېږي، لکه د زړه ناجوړي ده، لکه د رګو دا کمی کیپیلریز چې دي دغه خرابوي. د بلوچستان اوبه د انسانانو، ځناورو او د ګیا شنګشتي یا کښت کروندو لپاره څومره ګټورې یا څومره تاواني دي تر اوسه پورې ورباندې پر دولتي یا غیر دولتي کچه پوره څېړنه نه ده سوې. خو د ډاکټر سمیع په ګډون د بلوچستان پوهنتون کوټې د بایو کیمستري د څانګې ښوونکو اوس دا کار پر خپله غاړه اخیستی او وایي د بلوچستان ایالت د پښتون میشتو سیمو د اوبو څېړنه یې شروع کړې او لا ورباندې ډېر کار پاته دی. پی ایچ ډي ډاکټر نقیب الله وډیوه ته وویل زموږ د اوبو چې کوم کوالټي ده یا کوم معیار ورته وایو هغه د مځکې د لیول پر بنیاد ده. چیرې اوبه ډېرې نږدې وي په هغه کې ډېرې مسلې موږ ته دغه وي. دا د باران اوبه چې کېږي هغه پر غرنۍ سیمو دا بیا رابهیږي رابهیږي چې چیرې یو جوور ځای دی پیدا کړي هلته دی جمع سي. نو زموږ چونکې غریبان خلک دي هغه د هغه ځایه څه اوبه راوړي و هغو ته مطلب د ټولو د مخه د سکین چې کوم ناجوړیانې دي، د خولې دي، د سترګو دي، یا مطلب دا دي چې اوبه په جسم کې دننه موږ کله دغه کوو په ډایجسټیو سیسټم کې نو هغه دایمي قبض د دې یو غټه مسله ده. شنونکي وایي په داسې حالت کې که ایالتي یا مرکزي حکومتونه د اوبو د کموالي او له اوبو څخه رامنځته کېدو ناروغیو مخه ونه نیسي ښایي په راروان وخت کې له یو لوی انساني ناورین سره مخامخ سو. حفیظ الله ستوري شیراني وی ډیوا کوټه. د سوات سیند د خپلو صفا او یخو اوبو لپاره مشهور دی. دا سیند د پښتونخوا صوبې د اوبو د ضرورت مهمه ذریعه ده. خو اوس ماهران وایي د سوات د آبادۍ خیچنې اوبه دغه سیند هم خیچنوي. د سوات سیند ولې او څنګه د خیچنوالي ښکار شوی دی او د سوات نه د ډیوا خبریال فیض ظفر په دې رپورټ کې د هغې په هکله څه معلومات راکوي. سوات کې د 1400 نه زیاتې هوټلې دي او مدین، بحرین، کالام، فضاګټ کې زیاتې هوټلې د سوات د سیند په غاړه دي او دې هوټلو کې د فلش ټانکۍ نشته او ټول څښا اوبه نیغې د سوات سیند ته ځي چې له کبله د سوات د سیند اوبه ډېرې خرابې شوي دي. د سوات او خاص کر منګورې ښار ټول خوړونو ته د کورونو عامې او د فضلې اوبه ځي او دغه خوړونو اوبه هم د سوات سیند په اوبو کې شاملېږي. د انوایرمنټل پروټیکشن سوسایټۍ یا د چاپیریال د ساتنې ټولنې ډایرکټر اکبرزیب ډیوه ته وایي چې اوسطن یو انسان روزانه 250 ګرامه فضله پرېږدي او د سوات 3 لکه آبادي به په ټنونو فضله پرېږدي. وس دغه په ټنونو باندې د انساني فضله کې دا کې کم د کور مخې ته نالۍ وتې ده په هغه نالو ته ځي یا خوړ ته دا غورځېږي او چې هغه خوړ بیا سیند ته غورځېږي نو په کم پوینټ باندې چې دا سیند ته غورځېږي نو هلته کې د ګندګۍ مقدار ډېر زیات سوی شي. جنرال فزیشن ډاکټر رحمت الله اوپل د څښا اوبو د وجې د جوړېدونکو ناجوړتیاګانو په هکله ډیوه ته وایي لکه ټایفاید داسې بیماري ده چې د اوبو په ذریعه باندې خورېږي نو هغې کې موږ دلته که وګورو هر دویم مریض ټایفاید بیماري ورته وي. بل هیپاټایټس ای او ای دا د اوبو په ذریعه باندې خورېږي نو هغه ځانه کافي د هغې یعنې ماربیډیټي ده مارټیلیټي د هغې کمه ده خو ماربیډیټي ډېره زیاته ده او بیا دا دستونه الټۍ دس بیماریانې چې دا هم د دې نه یعنې په مخه خورېږي. د اوبو خرابېدو سره که یو اړخ ته د انساني جسم ته نقصان رسي نو بل اړخ ته دا فصلونه له هم نقصان ورکوي او دغه فصلونه بیا انساني جسم ته نقصان رسوي. د چاپیریال د ساتنې ټولنې ډایرکټر اکبرزیب په دې هکله وایي بیا ورسره چې کم دا په پټو کې زموږ په پټو کې په دې کې دا رواني نو د هغې سره کم ډیرانونه چې دي دا د دې دپاره خپل یو ټایم دی چې دا د ډیران د سری شکل اختیار کړي هغې د سری شکل نه اختیار کړی او هغه نه صرف زمونږ کم فصل چې دی هغې ته دا ډېر غټ نقصان سبب جوړ شي بلکې دغه فصل هم د انساني صحت دپاره یو نقصان جوړ شي. پوهان وایي چې د سیند خوړونو اوبه څومره ګنده کېږي نو دومره زیات نقصان به انساني جسم ته رسي او ځکه ټولو خلکو ته پکار دی چې د خوړونو او سیندونو اوبه پاکې وساتي چې نوی نسل د هر رنګه ناجوړتیاګانو نه بچ او ماحول صفا پاتې شي. فیض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات. تاسو مونږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ. فیسبوک POA ډیوا،
Twitter @VOA Diva, Instagram VOA Diva او په YouTube VOA Diva News. اوس په دې پروګرام کې د څېړنکارانو مېلمنو سره بحث کوو. زما سره د سکایپ لارې حسن علي صاحب او ډاکټر اظهار صاحب ملګري شوي دي. تاسو دواړو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر راغلی وایم. ډېره مننه جی. تاسو هم ډېره مهرباني. زموږ سره ټلیفون پلي کړی ډاکټر آصف خټک صاحب. ډاکټر آصف خټک صاحب زه تاسو ته هم سلیم شوی یم. ډېره مننه، شکریه جی. ډېره مننه. حسن صاحب لومړی تپوس زه ستاسو نه کوم چې په پېښور کې د پاکستان په غټو ښارونو کې د اوبو رسولو خلکو د اوبو د سکور اوبه چې دي د رسولو ذریعې څه دي؟ ډېره مننه. موږ له موقره کولو پاکستان کې عمومي طور سره چې کوم ګراوند واټر ریزروایرز دي هغه مین سورس دی د خلکو د اوبو ته د اکسس. دنه علاوه چې اور هډ ریزروایرز هم دي خو داسې سیستم نشته چې کوم د سیندونو نه یا د سمندر نه د فلټریشن پلانټس ولګي او د وش نو ګراوند واټر زموږ مین سورس دی. ها ګراوند واټر یا پسبه کې دنه چې کوم اوبه دي هغه د پایپونو یا نلونو په ذریعه رسول کیږي. زموږ ریپورټران وایي چې دغه نلونه یا پایپونه ځای په ځای خراب شوي دي. نو پاکستان کې دغه نلونو د بدلولو کار شروع دی خاص کر تاسو په علاقه پېښور کې؟ او جی زه به د خپل ادارې چونکې زه ترجمان یم د واټر اینڈ سینیټیشن سروسز کمپنی پېښور چې کومه ده هغه تقریبا 2 میلیون خلکو ته په پېښور کې صفا اوبه رسولو ذمہواره اداره ده. مونږ په لنډو په 4 کالو کې تقریبا 7 लाख فوټ پایپ بدل کړی دی. رسټډ پایپ چې کوم دی کوم چې بوسیده پایپو هغه مونږ چینج کړی دی. او دا زموږ اسټیمیشنز چې کوم دي نو دا 7,50,000 سالو کې مونږ 4 کالو کې بدل کو نو دا پکار دا چې روان وخت کې د دې د تعداد ډبل او ټریپل شي. مونږ ته داسې زینه شته دی آیډنټیفاید دي چې کوم ځکه د پایپ چینج کولو ډیر زیات ضرورت دی. مونږ خپل کوشش کوو لګي سټیل دیر از لاټ ټو گو. ها زه تاسو سره لګدورم د تاسو لرم خو ډاکټر آصف خټک صاحب طرف ته ورځم. ډاکټر آصف خټک صاحب تاسو راته ویل شي چې پاکستان کې اوبه څومره غټ چیلنج دا وخت او چې ډیره مننه تاسو ماته موقع راکړه چې په دې پروګرام کې زه خپل خیالات اظهار کوم او یو ډیر اهم مسلې باندې زه خبرې کوم چې کوم هغه پاکستان کې د اوبو کمی ده. موږ د 1300 کالونو ګور لګیایو چې پاکستان کې د اوبو کمی ورو زیاتېږي او په دې باندې کافي تحقیق شوی دی. ډیر ساينټیست او ساينسدانان ریسرچرز په دې باندې کار کوي لګیا دي. پاکستان کې یو خو مسله دا ده چې کوم دا ګراوند واټر خبره تاسو کوي دې واټر ټیبل وی هغه واټر ټیبل رو لاندې کوزيږي لګیا دی. مطلب دا دی چې لاندې چې کوم ګراوند واټر دی هغه اوبه رو کمیږي. دې وجه دا ده چې موږ موسمیاتي تبدیلی او آب و هوا چې کوم تبدیلی لګیا دی د سره چې کوم د باران پیټرنز وی هغه رو کمیږي. باران کمیږي لاندې اوبه چې کوم دی هغه ریچارج نه کیږي ګراوند واټر ته. نو دې وجه ایون موږ په یونیورسيټي اف پېښور کې چې کوم واټر ټیبل دی هغه 100 فیټ چې کوم دی هغه لاندې تللی دی. نو دا ټول مسله په پاکستان کې شته خاص کر جنوبي اضلاع چې کوم دی یا چې کوم بلوچستان او سند دی البته دا مسله ډیره زیاته ده. دین علاوه موږ چې کوم شمال کې کوم غرونه دي کوی کراکورم دی کوی همالیا دی البته چې کوم دا ګلیشرز دي نو هغه کال په کال کمیږي لګیا دي. نو موږ چې کوم دریابونه کې وبدي هغه مرو کمیږي. نو لہذا پاکستان د لپاره موجوده او مستقبل کې د اوبو ډېر غټ چیلنج روان دي او په کار دی چې دې مخنیوي موږ اوس نه وکړو. یو بل تاسو هم درنه کوم چې په داسې حالاتو کې چې یو خوا تاسو وای په پاکستان کې غټ چیلنج دی چې اوبه کمیږي یا واټر ټیبل لاندې روان دی. بلې خوا ته خلک لګیا دی په اوسني حال کې چې کوم اوبه څکي هغه ماهرانو وایي چې خیچنې دي. تر څو پورې اوبه صفا کړه شوي نه وي تاسو فکر کوئ خلکو ته صفا اوبه یا پاکې اوبه رسول څنګه امکان لري؟ او چې تاسو یو ډېر ښه سوال وکړو. در حقیقت پاکستان کې د کوم صفا اوبو موجودګي ده هغه یو ډېر غټ چیلنج دی. او اوبه چې کوم دي هغه خو تاسو وګورئ زمانه قدیم نه انسان دا کوشش کړی دی چې صفا اوبه د څکلو لپاره د خپل مویشیانو لپاره د خپل زراعت لپاره موجود وي. نو په دې کې به صرف دا دوه درې خبرې تاسو وړاندې کوم. یو خدا دی چې موږ کوم طریقو سره صفا اوبه چې کوم دي هغه کورونه کې او زراعت کې هغه موږ
رسول شو. نو یو ډیر اسانه طریقه چې کوم دا د کوم ځای کې صفا اوبه موجود نه وي نو په کورونه کې موږ دا اوبه چې کوم دي هغه جوشولی شو بوایل کوي شو هغه سره چې کوم دي چې جراثیم هغه ختم شي دا اوبه چې کوم دي هغه بیا موږ سکلی شو. دې کې دویمه طریقه چې کوم دا هغه فلټریشن دي نن سبا فلټریشن هغه سیستمونه ملاويږي هغه تاسو له ګولې شي هغه سره ډیر چې کوم دا کیمیکلز دي زراعت دي هغه په کې کم شي او دا چې کوم فلټر ولا وبدي دا بیا سکلو د لپاره صفاوي. دین علاوه په کورونه کې مونږ دا کوي شو چې کلورین ټابلیټس وی هغه مونږ خپل وبو ته چولې شو هغه سره چې کوم دی دا ناپاکي وب چې کوم دی هغه صفا شي. او دین علاوه بل چې کوم طریقه دا هغه ډیسټیلیشن دا مقصد دا دی چې کله وب جوشول کیږي نو دینه چې کوم باب جوړیږي نو هغه باب چې کوم دی هغه تاسو په یو پتیلې کې جمع کول شي هغه چې کله یخ شي نو هغه نو وب جوړی شي دا وب چې کوم دی بالکل صفاوي نو هغه چې کوم کورونو کې دا درې څلور هغه طریقې دي چې موږ کوم په اسانه ډېر په اسانه کورونو کې دا کولای شو. ډاکټر اظهار صاحب زه تاسو پر طرف راځم ډاکټر اظهار صاحب څنګه چې ډاکټر آصف صاحب وویل حسن علي صاحب وویل زموږ په رپورټونو کې موږ اورېدل چې دا یو غټ چیلنج دی او دا یو حقیقت دی چې خلک ناسمې یا ناپاکه اوبس کې لګیا دی دا د صحت د محکمو لپاره دا څومره غټ چیلنج دی څومره ناروغۍ دا جوړوي یا خوري او غټ چیلنج په کوم ځای کې دی تاسو د صحت د ادارو لپاره دا جی بالکل ډېر مننه مالا د مقرره کولو. اول به زه خبره وکړم چې زمونږ خلک چې کوم دي عام خلک د خیچنو اوبو یا د کنټامینیټډ اوبه چې کوم دي د هغې په تعریف باندې نه پوهېږي یا د هغې په پیچنګلو باندې نه پوهېږي چې خیچنې اوبه کومې دي او صفا اوبه کومې دي. نو خیچنې اوبه هغه دي چې کوم مونږ ته په ظاهره باندې د هغې سمیل یعنې بوی هم هغه نه کوي د هغې کلر هم ټیکي خو په مایکرو لیول باندې مایکروسکوپیکلی واړه جراثیم پای کې موجود دي او د هغې د وجې نه مونږ ته بیماری نه لګي. د هیلث لپاره دا څونه پورې دغه د چې هغه څونه پورې کار کوي څونه پورې کار نه کوي نو هیلث بجټ کوم نو دا د 98 ارب صرف د صحت لپاره هغه بجټ خو د 98 ارب خو کبل طرف ته مونږ وګورو نو یو طرف ته خدای چې د دو چې کوم سیوریج اینڈ سینیټیشن سیستم دی نو هغه نه سټیسفیکټری نه دی خو کبل طرف ته موږ وګورو کوم چې دو دغه دی لکه دو په هیلث ایجوکیشن باندې که تاسو وګورئ په هیلث ایجوکیشن باندې زموږ هیڅ نه سیمینار کیږي نه گایډنس کیږي نه زموږ ماشومان ته په سکولونو کې دا ښوول کیږي چې آیا صفا اوبه ستوي یا صفا اوبه څنګه جوړوي لکه دا هیلث ایجوکیشن دی او د ګورنمنت دا ذمہواری جوړیږي چې خپل شهري ته سیف واټر پرووایډ کی صفا اوبه چې کوم دی هغه پرووایډ کی. سو پورې ګورنمنت کوشش کوي د سو پورې نن سبا موږ ته کیسز را روان دي د کنټامینیټډ واټر د وجنه تاسو ګورئ موږ ته هیپاټایټس A and E هغه بار موږ ته کیجوالټیز کې موږ ته میډیکل یونټس کې پریزنټ کیږي نو دا هم د خیچنو اوبو یو وجه ده. داسې که موږ وګورو نو ډیهایډریشن چې کوم د ډایرل ډیزیز د وجې نه کیږي او ډایرل ډیزیزز چې کوم دی د دې مین وجه دا ده چې دا د خیچنو اوبو نه د ډایرل ډیزیزز کیږي او کالر ډایسنټري او دا قسمه ډیزیز ماشومانو ته کیږي او د هغې د وجې نه هغو ډیهایډریشن یعنې د اوبو کمی راځي او داغو چې کوم دی د هغې سره مرګونه د ماشومانو سیوا کیږي. او که تاسو ریسنټ سټیټسټکس وګورئ نو په ورلډ کې لیډینګ کاز اف ډیث تقریبا دا جوړېدو والا دی چې 3.4 میلیون خلک چې کوم دی هغه د ډایرل ډیزیزز د وجې نه دغو مرګ واقع کیږي. ډاکټر اظهار صاحب په پولیو هم په یو د خیچنو اوبو یو وجه ده په پیښور کې خاص کر پیښور ښار چې دی هغه د پولیو د وایرس پیدا کولو مرکز ګڼل کیږي. جی بالکل د پولیو کوم وګورو آیا د سپریډ څنګه کیږي د پیلاو څنګه کیږي اخوريږي څنګه نو دا یو قسم لا انفیکشس ډیزیزز کې راځي او د دې روټ اف ټرانسمیشن چې کوم دی یا د یو کس نه چې بل کس ته دا لګي دا خوريږي دا د فیکو اورل روټ په ذریعہ دی. فیکو اورل روټ په پښتو کې دا وایم چې کوم پوزله چې کوم دا هغه د هغې د وجې نه چې کوم دی زموږ چې کوم اوبه استعمالو هغه ګنده شي
هغه ګنده اوبه مونږ استعمالو نو د هغې د وجې نه چې کوم دی د پولیو وایرس مونږ ته ټرانسفر کیږي او د دې د وجې نه مونږ ته پولیو د پیښه راځي پیښه جوړېږي وګورو نو بالکل ګورنمنت بالکل پیښور یو ریډ زون کنسیډر کړو چې مونږ به دې کې پولیو کار کوو او په دې کې مطلب دې پراپر پلانینګ او دغه وکړو خو دا د چې کوم زیات کیسز مونږ ته د بنو کرک او هغه ځایونو نه رالل الان کې فوکس په دوه پیښور باندې و چې موږ به داسې ځونه چونکې د دوه کې دلته وګوري نو پریفریز خو پرې دی خو دلته سینیټیشن سیستم هم هغه شان نه دی اسپیشلی که تاسو وګورئ نو د باران نه بعد زموږ روډونه وغیره ټول د ګنده اوبو نه ډکي دویم ګورنمنت نن سبا دا د کوي چې د دې زیات وجه چې کوم دی ریفیوزل دا او ریفیوزل زیاته وجه هم د دې کې یو فیکټر جوړې دی شي خو زمونږ چې کوم سینیټیشن اینڈ سیوریج سیستم دی هغه نه مطمئن نه دی یا سټیسفیکټری نه دی څومره چې پکار دی څومره چې پکار دی حسن علي صاحب تر راځم پولیو کیسز راځي زیات راځي په دې کې زه حسن ډاکټر اظهار صاحب موږ لږ حسن علي صاحب ویل جو سب دې باندې جواب ورغواړي جی حسن صاحب زه ډاکټر صاحب ته اظهار صاحب ته ویل غواړم چې څنګه د ګورنمنت دا خبر وکړه چې پیښور دی ریډ زون ډیکلیئر کړو دلته داسې زینو یو بګه شاهین مسلم ټاون هم سره اس ام ټي 1 او 2 دلته نو پولیو وایرسز کنسیسټنټلی یو 2-3 کال راغلیو دا الله په فضل باندې تاسو ټول ته دا یو خوشخبری در کوم چې دبليو ایچ او تیر 2 میاشتې پهلا یو ټیسټ وکړو او دا ایریا وایرس پولیو وایرس فری ډیکلیئر کړه دا غي وجه دا و چې دبليو اس اس پی د یونیسف په تعاون سره دلته یو شپږ میاشتې کمپاین وچلولو څومره چې د زموږ سټیشن لاینز دي کنه یا زموږ د واټر سپلای لاینز دي دا موږ یو بل نه ځان لکړو او دلته خټیک ټاک طریقې سره ډیولپمنٹ وکړو الته اویرنس وکړو خلکو ته دا پوهه ورکړه چې صفایي به ځاني بدني حسن علي صاحب وخت موږ سره کم دی زه تاسو کوم حسن علي صاحب وخت موږ سره کم دی تاسو څنګه ویل چې کار روان دی په پیښور کې صوبې په نورو برخو کې کار روان دی رپورټونه وایي خو تر څو پورې داسې نه وي شوي چې دا خیچنې اوبه موجود دی او تاسو متبادل نظام نه ورکړي بل څه کېدای شي داسې چې امکان لري چې په پیښور کې دومره زیاتو خلکو ته اوبه ورسول شي صفا اوبه داسې امکان شته ان شاء الله جی تاسو وګورئ 2030 زموږ اس ډي جیز دي سسټینبل ډیولپمنٹ ګولز چې کوم دي موږ به 2030 پورې په خبر کې به مکمل موږ به دا د لیکیج فری سټي ډیکلیئر کوو او دلته نه به ټوټل سمجه کنټامینیشن تاسو ته دا یو خبره زو کوم چې موږ 2100 ټیسټس کړی دي 2000 او یو سل ټیسټونه موږ کړی دي دغه 1500 موږ اټ سورس کړی ویلونو نه اټ ګراوند چې کوم زموږ وبدي پس موږ کې دنه هغه ټوله صفاوي خو چې کم ځای کې کورته وبتلی دي نو هغه کې لګه مسله وا خیچنواله پکې راغله وجدا او چې پایپونه چې دی هغه خراب شوی دي ډاکټر اسف صاحب ډاکټر او صحیح سم ده ډاکټر اسف صاحب تاسو نه مو خاص کر تاسو دار چې تاسو د اوبو د نشټوالي یا د کمی خبر وکړه بلوچستان صوبه ته ټولو زیاته اغیزمنه شوی صوبه د اوبو د نشټوالي د لاسه اوس که اوبه کمیږي واټر ټیبل لاندې روان دی او دا چیلنج سی واقعي نو پروگرام سکه دی شي چې په پاکستان کې پاینده کې د اوبو کمی چې دی دا د خلکو لپاره یو لوی ناورین جوړ نشي یو خو دا چې دا یو قدرتي نظام دی او چې واټر ټیبل لاندې زی نو هغه لپاره موږ ډیر د ساينټیفیک طریقې سره د کارکردګي نشو کولی خو به هر یو طریقه دا وی چې موږ هغه ځایونه او سایټس آئیډینټیفای کو چې کوم کې موږ واټر ریزروایرز جوړوي شو او به جمع کوي شو او بیا څه د طریقې سره موږ هغه او به کوم دی لاندې ځکه ته ورسو نو د سره د ګراوند واټر ریچارج ممکن وي او اوس په پاکستان کې په دې منی رو کار شروع کوو چې دا یو ډیر اهم ضرورت دی او څنګه ما تاسو دا یو قدرتي نظام دی چې کله باران ډیر زیات شي نو هغه په قدرتي تور باندې د خاورې نه او د کاڼو نه لاندې لاړ شي او ګراوند واټر ته ورسي خو اوس موږ انجینیرینګ په ترو هم کوشش کوو چې دې په ذریعه دا ګراوند واټر ریچارج ورو زیاتوي شو بل به یو خبره کول غواړم دا تاسو دین اول چې کوم دا ذکر وکړو د سسټینبل ډیولپمنٹ ګول نو دا 17 ګولز دي او د کې د پیښور حواله سره مزه دا ول غواړم چې پیښور د لپاره دا موږ د لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې موږ دلته اوسن کېدو کې چې کوم خلک دي هغه ته صفا او بو ورسو ځکه چې دلته پیښور کې او پاکستان کې دا مسایل ډیر دي خو پیښور کې هم شته زه تاسو سره صرف یو دوه مثالونه
وړاندې کوم یو خدا دې چې کوم دلته موږ کارخانې دي انډسټریز دي هغې نه چې کوم دا اوبه روزي څښا اوبه خچرې اوبه هغه چې کوم دي همدغسې نلو ته او دریابونو ته ځي نو دا ډېر غټ یو مسله ده په پېښور کې او نور ښارونو کې دې نه علاوه موږ چې کوم دا ریزیډنشل دې باندې الګ کار روان شوی د های کورټ په آرډرز کړی دي های کورټس آرډر کړی دي دې باندې کار روان دي زموږ ډیلی بیسس باندې اکشنز حسن صاحب کار روان دي خو موږ هغه وایو چې موجوده صورتحال څه ده په هغې خبره کوو او دا غټ چیلنج یوازې په پېښور کې نه دا په کوټه کې هم دی دا په نورو ځایونو کې هم دی نو ډاکټر صاحب فکر کوم د هغې نشاندهي کوي ډاکټر صاحب تاسو خپله خبره پوره کړئ ډاکټر آصف زه خپله خبره پوره کوم نو دا چونکې دا یو ډېر چیلنج دی او تاسو یقینو کې چې دې سره موږ چې کوم ټول آبي نظام دی هغه خرابېږي او چې کوم آبي مخلوق دی جانور دی بیان دی هغه ټول خرابېږي دې سره بل خبره دا ده چې کوم موږ دا کورونه دي ټاونز دي دې نه چې کوم دا ویسټ واټر دي سویج سیستم چې کوم دی دا ټول انټریټډ وي افسوس خبره دا ده چې په پېښور کې یو ویسټ واټر ټریټمنټ پلانټ هم پرې هغه چې کوم دی عمل کې نه دی څلور مخکې جوړ شوي او څلور واړه چې کوم دی بیکاره جوړ شوي دي ایون حیات آباد ولې چې کوم دی هغه خو ختم کو د بیاتي سیستم دپاره د سټیشن جوړ شو دا موږ دپاره ډېر زیات د افسوس خبره ده چې موږ خپل اوبو صفایي دپاره نظام نشو جوړولی د لحاظه حکومت ته پکار دی چې په دې باندې ډېر سنجیدګي سره سوچ وکړي سمه ده اوبو چې کوم د آلودګي او دا مسله حل کول پکار ډاکټر اظهار صاحب زما پروګرام وخت بالکل ختم شوی دی اخرې تپوس تاسو نه کوم تاسو څه هم که په لومړني جواب کې اسف خټک صاحب ډېر حده پورې ویلي دي خو بیا هم خلک په کورونو کې میندې په خاصه توګه باندې چې ماشومان ته اوبه ورکوي څه ورله کول پکار دی چې د خېټې د ناروغۍ نه ماشومان بچ شي او داسې نورو ناروغیو نه بچ شي هغو له لومړنۍ مشوره څه ورکوئ جی بالکل اول خو به دا ووایم چې کوم نومولود ماشومان دي اسپیشلی 6 منثs کې هغه ماهرانو له پکار دي چې ایکسکلوسیو بریسټ فیډینګ کوي هغه ته خپل پای ورکوي لکه د خپل تی پای ورکوي ته داسې ویل غواړئ د خپل تی پای ورکوي او جی نو د هغې سره د هغې قوت مدافعت زیات دي او هغې ته بیماریانو چانسز کمی دویم هغې ته هیلث ایجوکیشن پکار دی چې لاس په څه طریقې سره انځې هغه انټیسیپټک یا هغه چې ډسانفیکټنټ هغه ته کور کې پرووایډ کولی شي هم په خبره ده یا د روټۍ نه مخکې د روټۍ نه وروسته لاس انځل وغیره د خوراک نه مخکې نو دا څیزونه داسې دي چې دا موږ په کور کې کولی شو او ګورنمنټ د حسن صاحب خبره ډېر څیزونه کوي داسې نه چې نه کوي خپل ایفرټس ډېر کوي ډاکټر اظهار صاحب او ډاکټر اظهار صاحب وخت پروګرام ختمېږي وخت د پروګرام ختمېږي خفه نشئ تاسو او اوبه ایښولو سره اوبو کې دننه چې کوم جراثیم دي یا خطرې دي هغه کمیږي که اوبه وایښول شي یخې شي بیا وڅکي بالکل اوبه ایښولی شي څه خاص ټایم دی د هغه پورې ایښولی شي نو د هغې کې جراثیم تعداد چې کوم دی کمیږي او هغه چې کوم دی زموږ د څکلو دپاره ټیکي بیا ډېره مهرباني ستاسو ډاکټر اظهار صاحب ډېره مننه زه ډېر شکریه ادا کوم د حسن صاحب تاسو ما سره ملګري شوي وئ او ډاکټر آصف خټک صاحب ستاسو هم ډېره مهرباني چې ما سره ملګري شوي وئ هم دا و د نن ورځې پروګرام واشنګټن ټو خیبر زموږ خپرونې په ویبپاڼه www.voanews.com هم کتلی شئ اوس درنه زه د پروګرام کوربه رحمان بونیری اخلم اجازت خپل خیال ساتئ